می تو دلمان جمع است، مثل کلمه روز در امن امان هستیم. دمید مجاهدین که میبینم دلم جمع است دیگه. اهمیت است، بهترین وقت است. همیشه احساس آرامش میکنیم در خانه. یعنی در خانه مردینه ندارم ولی دلم جمع است، میرم میاد. هر وقتی که رفت آمد که مجاهدین دیدیم روش خوب کرده، هیچ با کسی کار نداره. اهمیت است، ببندباری نیست. همین اهمیت جان و مال و زندگی است. امارات اسلامی آمده خوب به وجه اصلا اسلامیت فیسی لذت چه میبینه. زنده باد امارات اسلامی. 11:30 بجې د شپې دي چې دلته راووتو مجاهدین واقعا ګزمه کوله. مونږ زه هم له بل ځینه راغلم، میلمه وم یو چیرې. هغه اوس فلحال دلته راغلم نو شکر الحمدلله د پوخا نه رئیس نه اوس امنیت ډېر ښه ده. یعنی واقعا مونږ د مجاهدین نه راضي یو. دغه دوکان و د جمهوریت وخت کې به تقریبا څو ځلې دا دوکان ووهل څه څو ځلې، بلکې دا یو دوکان نه چې هر ساحه د 15مې کې دوکان کور وهل کېده. اوس الحمدلله بس حاجت د ویلو ته هم نه ده. تاسو دا د خپله ګورئ چې 11 بجې د شپې دي، 11:30 11 بجې د شپې دي چې زه میلمه راغلم کور ته او بیخی بیخار هم داسې راغلی. 5 سال میشه که تاکسیبانی میکنم در شهر کابل. دیگه امنیت دیگه پا بسیار خوب شده، دوزی کم شده. سابق ما نمیتونستیم که سواری ها را در کوچه و پس کوچه ایجا ببریم. فعلا میتونیم که سواری ها را در هر جایی که بخواهد و مسیرشان به مقصدشان برسانیم. تقریبا چندین بار ما سواری ها را که در کوچه ها میرساندیم. گزمای پیاده، گزمایی که چک پوینت ها بوده استاد کرده، از ما فقط یک اسناد خواسته، اسناد برشان نشان دادیم. سر کسی که مثلا شک تردید گپا داشته و را تا کرده، یک تلاشی کرده، موتر تلاشی کرده، اسناد ما را دیده، بعد یک معذرت هایی از ما کرده و دوباره به ما اجازه داده که به مسیر خود ادامه بدیم. چک پوینټ کې تلاشي کړم مجاهدینو او ډیر ښه برخود را سره وکړه او زه ډیر خوشاله یم د مجاهدینو دا کړنې نه او خدای دې همیشه داسې کامیاب او سرفراز لري تر څو د وطنوالو ته مصدر د خدمت وکړي.